د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا جنجال. هند بیا د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر هندوستان تور پورې کړی ده چې ګوندې هڅه کوي د بلوچستان له لارې په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. هغه زیاته کړې په قبایلي سیمه او بلوچستان کې د هند خوځښتونه یې له سترګو پناه نه دي، خو له دې هر څه سربیره بیا هم دوی هند امن ته رابولي. قریشي ویلي که چیرته د هند دوی نرمښت ته د کمزورۍ په سترګه ګوري نو ښه نه کوي، ځکه په وینا دوی د هر تیري غاښ ماتونکی ځواب ویلی شي. قریشي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تیره اونۍ د هندي پوځ مشر منوج کمار ویلي و چې ترهګري سره د پاکستان مبارزه تش په نوم ده او په خبره یاد هیواد تازه په کشمیر کې یو نوې وسلواله ډله جوړه کړې ده. هند یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او افغانان په آرامه فضا کې ژوند وکړي. هند یو ځل بیا پر افغانانو لیډرانو تور پورې کړی ده چې تل افغانستان ته خیانت کړی ده او د پردیو په خولو باندې خپل وطن یې وران کړی ده. منوج کمار یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې موږ د افغانستان سره په هر حالات ترڅنګ ولاړ او یو چاته به اجازه ورنکړو چې زموږ په دوستي کې لاس وهنه وکړي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.